افغان ولسمشر محمد اشرف غني د سولې د مشورتي لویې جرګې غړو ته د خبرو پر مهال د 400 طالب زندانیانو د خوشي کېدو په صورت کې له طالبانو سره د مخامخ خبرو د پیل خبره وکړه، خو د نه خوشي کېدو په صورت کې یې د جګړې د سختېدو په اړه هم وویل. طالبان گفتن که در صورتی که 400 نفر رها شوند امروز 3 روز بعد از امروز مذاکرات رسمی بین هیئت مذاکره ما و طالبان انشاءالله تعالی شروع. در این حال تهدید کرد که اگر اینها رها نشوند نه تنها به جنگ و خشونت خویش دوام خواهد دادن بلکه آن را افزایش خواهد. ولسمشر غني وویل حکومت 1500 طالب بندیان خوشي کړل، خو د اساسي قانون په اساس د نورو 400 طالب زندانیانو خوشي کول چې درانه جرمونه لري د ده واک نه دی. هر یک از روسیای از این 4600 نفر با تیم طالبان بارها مستندسازی شده مابین شک و شبهه و در این حال 500 نفر دیگه کسایی بودن بعد از پول افغانستان میگه و این لیست 500 نفر اطلاع کردیم از خاطر این و از خاطر عزیز که 5000 نه تنها پولش بلکه ما یک قدم فراتر نایب مو پول نظر نه ضد امکان د قانون او د اصولو په چوکاټ کې مقدمه اخیست. خو ولسي وګړي د یادو طالب بندیانو په اړه بیلابیل نظریات لري. ځینې د دغه طالبانو د خوشي کېدو او ځینې یې د نه خوشي کېدو پلویان دي. راهایی از اونا نتیجه نداره. کاش میتونستیم با رهایی زندانیان دوباره در وطن ما دوباره صلح بیاریم، اما متاسفانه فکر نکنم که نتیجه مثبت بده. که چرته د دغه 400 زندانیانو په خوشي کېدو باندې صلح راځي نو موږ هیله مند یو چې دا 400 زندانیان دي خوشي شي. په ورته وخت کې د ملي مصالحې د عالی شورا رئیس عبدالله چې د سولې د مشورتي لویې جرګې د ریاست دنده هم پر غاړه لري، وایي په اوسنیو سختو حالاتو کې د دې جرګې د ګډونوالو مشورې د افغانستان برخلیک ټاکلی شي. من یقین دارم که انشالله عقل جمعی مردم افغانستان این شما انشالله راهنمود خوبی و راهگشایی برای صلح پایدار و باثبات و باعزت در افغانستان است. افغان حکومت دا جرګه د تیر کال د سولې د مشورتي لویې جرګې دوام بولي او وایي چې د تیر کال د جرګې 90 سلنه مشورې عملي شوې دي. د دغه جرګې د لګښت لپاره 310 میلیونه افغانۍ ځانګړې شوې دي، خو د تیر کال د سولې په مشورتي لویې جرګه کې د پیسو د لګښت او د مالی فساد په اړه هم راپورونه ورکول شوي وو. په دې جرګه کې 3200 کسانو ګډون کړی چې له ډلې یې 260 تنه یې میرمنې دي.